د خوست ولایت امنیه قمندان مولوي عبدالله حماد وایي چې د تیرو شپږو میاشتو په اوږدو کې د ولسونو په همکارۍ د دغه ولایت په مرکز ولسوالیو کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې منصوبینو د بېلابېلو جنایي پیښو پر مهال د 700 زیات کسان مظنونین نیولي چې د اړونده دوسیو سره یو ځای عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې منصوبینو په تیرو شپږو میاشتو کې 420 بېلابېلو جنایي پیښو لکه غلاو، وژنو، جعلکاریو، قاچاق، ستنده کولو، تښتونو، ضرر رسونو، نامشروع اړیکو، فریب، زورواکیو، عامه نظم ګډوډولو او نورو بېلابېل ډوله جنایي پیښو ته رسېدنه کړې چې په تړاو کې یې 221 کسان نیول شوي او له خپلو دوسیو سره یو ځای عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. ښاغلی حماد زیاتوي چې په یاده موده کې یو شمېر وسایط هم د غلو له منګولو ژغورلي او خپلو مالکانو ته یې سپارلي. د نوموړي په خبره 40 مختلف النوع اسلحې هم امنیتي سرتیرو ترلاسه کړي دي. په یاده موده کې د بېلابېلو جنایي پیښو په تړاو 9 عربي اغلا شوي بېلابېل ډوله موټرونه، 4 عربي بجاج رکشې، 14 عربي موټرسایکلونه، 4 سیټه جرق او ناجرق موبایلونه او نور ګڼ شمېر د خرڅلاو وړ قیمتي توکي د غلو له منګولو ترلاسه شوي او خپلو مالکانو ته سپارل شوي دي. یادو جنایي پیښو ته د رسېدنې پر مهال 41 میله مختلف النوع سلاح، زرګونه پیره د کلاشینکوف او توپنچې مرمۍ، یو شمېر لاسي بمونه او مهمات هم نیول شوي. خوست امنیه قمندان د ولسونو همکاري ستایي. د امنیت د لا ټینګښت او غیر قانوني کړنو د مخنیوي په برخه کې د ولسونو د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کوي.